اووم درس د داستان یا قصې برخه. د بیسټ پرنس یعنی یو ښه شهزاده. د بیسټ پرنس یعنی یو ښه شهزاده. کینګ مینوس واز ویری سیک. پاچا مینوس چې یا مینوس پاچا چې ډیر مریض و. هیز کنډیشن واز ګیټینګ ورس. د هغه حالت چې دا ورسربر یا کرا خرابیده. هیز کنډیشن د هغه وضعیت چې دا واز ګیټینګ ورس نور هم خرابیده. He had three sons. هغه چې دا درې زامن درلوده. He loved them all. هغه چې د ټولو سره مینه درلوده. He loved هغه مینه درلوده them all له ټولو سره. He had to announce who will become king. هغه باید چې اعلان کړی وای چې کوم یو باید چې د آینده پاچا سي. He had to announce هغه باید چې اعلان کړی وای who will become king. چې څوک باید چې راتلونکی پاچا سي. Two of the princes stood waiting outside the king room. دوه د شهزادګانو څخه خو چې وو هغوی د پاچا له دروازې څخه د باندې ولاړو. Two of the prince دوه له شهزادهو څخه stood waiting outside ولاړو په انتظار د باندې د king room د پاچا له دروازې څخه کوټې څخه. تیسوس was the oldest and strongest. تیسوس چې وو دا چې وو غټ او قوي وو. تیسوس چې وو was the oldest غټ وو and strongest او قوي وو. He thought his father would make him king. هغه فکر کاوه چې دغه پلار به دی پاچا وټاکي. He thought هغه فکر کاوه his father would make چې دغه پلار شاید چې وټاکي him king دی د پاچا په صفت. Peles the second son. Peles چې وو هغه دوهم زوی وو. Thought differently. هغه بیا بل رقم فکر کاوه یعنی مخالف فکر یې کاوه. He was an expert with weapons. هغه چې وو په سلاګانو کې ماهر وو. He was هغه چې وو an expert یو ماهر وو with weapons په سلاو کې یا په اسلحو کې. He thought the king would choose him. هغه فکر کاوه چې پاچا به دی وټاکي یا دی به راتلونکی پاچا انتخاب کړي. د دې پاراګراف لغاتونو توسط دوستانو کنډیشن په معنا دی وضعیت یا هم حالت. اناونس اعلانول. پرنسس شهزادګان. دلته جمع ده نو پرنس چې ده په معنا د شهزاده او پرنسس معنا د شهزادګان. ایکسپرت ماهر یا پوه متخصص. When I'm king, Theseus told Peles, I let you contribute to the defense of our country. تیسوس وویلې که چیرې زه پاچا سم نو زه به پیلیس ته ویلې چې زه به تا د دفاع یا د وطن د دفاع په حیث باندې وټاکم. When I'm king, تیسوس told Peles. کله چې زه پاچا سم تیسوس پیلیس ته ویلې I let you contribute. زه به تا ته اجازه درکم چې کومک وکړې to the defense of our country په دفاع د خپل هیواد کې یا د موږ د هیواد کې. You can lead the army. ته کولی شي چې پوځ اداره کړې. You can lead ته کولی شي چې اداره کړې the army پوځ یا هم وسلوال. Peles became angry. Peles چې دا په غوسه سو. Father no, I am famous for my sword skills. یعنی پیلس چې دا په غوسه سو او هغه ویلې چې پلار پوهیږي چې زه په د توري کې ډیر مهارت لرم یعنی زه د توري مهارت له امله ډیر مشهور یم. پیلس became angry. پیلس چې دا په قهر سو. Father no پلار چې دا پوهیږي I am famous زه چې مشهور یم for my sword skills د ما د توري مهارت کې یعنی توري مهارت کې زه چې دا ډیر مشهور یم. He'll make me king. هغه شاید چې ما یا هغه باید چې ما پاچا وټاکي. You تیسوس yelled he won't choose you. تیسوس چې دا چغې ویلې یا مثال چغه کړله ته هغه چې دا تا نه ټاکي. You ته تیسوس yelled تیسوس چغه وکړه he won't choose you. هغه تا نه انتخابوي هغه به تا انتخاب نه کړي. The kingdom is mine. پاچاهي چې دا زما ده. Peles claimed. پیلس چې دا دغه ادعا وکړه یعنی دغه خبرداری ورکړه. Father will give it to me or I will use force to take it. پلار چې دا باید چې ما ته راکړي او که نه زه به خپل ټول قوت یا قدرت استعمال کړم تر څو دا واخلم. The kingdom is mine. پاچاهي چې زما ده. Peles claimed. پیلس ادعا یا هم خبرداری ورکړه. Father will give it to me. پلار باید چې دا ما ته راکړي یا پلار شاید چې دا ما ته راکړي او که نه I will use force زه به خپل قدرت یا قوت استعمال کړم to take it چې دا په واخلم یا دا پاچاهي واخلم. تیسوس made a sudden move to take out his sword. تیسوس چې دا یو ناڅاپي حرکت وکړ او تر څو چې خپله توره راوباسي. تیسوس made a sudden move. تیسوس چې دا یو ناڅاپي حرکت وکړ
to take out his sword چې خپله توره راوباسي. Then Peles did the same. وروسته پیلس هم چې ده د همده په شان وکړي، یعنې خپله توره یې راوایسته. Beating me will be challenge, Theseus said. Fight me now. د ما ماتول یا ماته راکول به تا ته یو چلنج واوسي. تیسوس ویلې او fight me now له ما سره راځه جنګ وکړه، یا راسې را جنګ وکړو. Beat me will be a challenge. زما ماتول یا ماته راکول به یو چلنج وي. تیسوس ویلې fight me now له ما سره جنګ وکړه، یا له ما سره اوس جنګ وکړه. The winner gets the kingdom. د هر چا چې وګټله هغه به پاچاهي واخلي. Peles agreed. Peles چې دا هم له ده سره موافق شو یا یو سره ومنله. King Minos could hear his son fighting. King Minos چې یا پاچا مینوس چې د خپلو زمنو جنګ یې اورېده. King Minos یا پاچا مینوس چې could hear کولی شو چې واوري یا اورېدلی شو his sons د هغه د زمنو fighting جنګ. The youngest son Johnson stood beside him. د ټولو ځوان یا هم وړوکی زوی چې دا جسون هغه د ده په څنګ کې ولاړو. The youngest son یا ځوان زوی جسون چې جسون نومېده stood beside him د هغه په څنګ یا د هغه تر څنګ ولاړو. He sensed his father's sadness. هغه د خپل پلار کوم خفګان چې احساسوه. He sensed هغه احساسوه his father's د هغه د پلار sadness خفګان. The king laid his hand flat on Jason's arm. پاچا چې خپل لاس د جسون په بازو باندې ورواچو، یعنی مثال د خبرې د هغه بازو باندې خپور که. Your brothers fighting too much. ستا ورونو ډیر زیات جنګ وکړه. Your brothers ستا ورونو fighting too much ډیر زیات جنګ وکړه. The king told him. پاچا دته ویلې I must protect my kingdom for all harm. زه باید یا زه مجبور یم چې خپله پاچاهي له ټولو ضررونو یا تاوانونو څخه وساتم. I must protect زه باید چې وساتم my kingdom زما پاچاهي from all harm له ټولو ضررونو یا تاوانونو څخه. They will divide it between them. دوی کیدای شي یا دوی به دغه پاچاهي په خپل منځو کې وویشي. They will divide دوی به وویشي it between them دغه پاچاهي په خپل منځ کې. The people won't know what to do. خلک به نه پوهېږي چې څه وکړي، یا خلک نه پوهېږي چې څه وکړي. There will be war. دلته به جنګ شروع شي یا کیدای شي چې جنګ شروع شي. I can't allow either for them to be king. زه یو هم له دوی څخه اجازه نه ورکوم یا یو له دوی ته اجازه نه ورکوم چې پاچا سي. I can't allow زه یو هم دته اجازه نه ورکوم either of them یو هم له دوی څخه to be king چې پاچا سي. Therefore د همدې لپاره I making you king زه تا پاچا ټاکم. Therefore د همدې لپاره I making you زه ټاکم تا king پاچا. Your kindness has always made you special. ستا د مهرباني یا ستا د عاجزي یا ستا د پاکواله چې ده همیشه ته special یو خاص ساتلی. Your kindness ستا په مهرباني چې ده has always made you همیشه ساتلی ته یا همیشه جوړ کړی تا څخه you special له تا څخه خاص جوړ کړی. It's the difference between you and your brothers. همدغه ستا او ستا د ورور ترمنځ توپیر ده. It's the difference همدغه توپیر ده between you په مابین د تا and your brothers ستا د ورونو. You can bring peace. ته کولی شي چې سوله راوړي. They can't مګر دوی نشي کولی. You can bring peace. ته کولی شي چې سوله راوړي. They can't او مګر هغوی نشي کولی. ایته پاراګراف لغاتونو ته واخلئ دوستانو. سنس په معنا دی احساس. لای په معنا دی اوارول یا هم خبره اچول. پروټیکټ ساتل. harm تاوان یا ضرر. divide تقسیمول. allow اجازه ورکول. therefore د همدې لپاره. difference په معنا دی توپیر یا فرق. peace په معنا دی سوله. Then the king died. وروسته چې پاچا مړ شو. Then وروسته the king died. پاچا چې دا مړ شو. Theseus and Peles heard that their youngest brother was king. Theseus او Peles چې مخکې پاچاهي باندې جنګ کوو دوی واورېده چې دغه ځوان ورور چې ده هغه پاچا شو. Theseus او Peles heard that واورېده چې their youngest brother چې دغه ځوان ورور was king پاچا شوی. They were surprised. دوی چې د حیران شو. They realized that their fighting was wrong. دوی دا وپوهېدل یا په دې باندې وپوهېدل یا دا درک کړله چې دغه جنګ چې و غلط و. It had kept them from saying goodbye to their fathers. یعنې دغه جنګ د دې لامل شو چې دوی له خپل پلار سره خدای پاماني ونه کړه یا ګوډبای ورسره ونه ویلې. It had kept them
همدغه لامل شو چې دوی وساتي from saying goodbye له دې څخه له خداحافظي ویلو څخه to their father له خپل پلار څخه. They agreed to have Jason as their king and they موافق سول یا دوی ومنله چې جسون به د دوی پاچا وي. They agreed دوی موافق سول یا ومنله to have Jason چې قبول کړي جسون as their king د دوی د پاچا یا هم king په توګه. He was the best choice هغه چې و یو ښه انتخاب و. He was هغه چې و the best choice یو ښه انتخاب و. دا و د لغاتونو برخه دوستانو د خپله مسپارم د خدای په امان.